د مرګریو په اصرار باندې یو داسې غزل دی چې لږ انګلیش ټکي پکې شامل دي. نو د دغو مرګریو پر اورو ځکه چې میر خراب کړي وو، څوک غوږونه ګره وو، څوک هغه نو لږ ډېر ګزاره حال شو. د صدر ته په اجازه یہ چې لږ مې تورو تورو زلفو کې اریسټ کا، لږ مې تورو تورو زلفو کې اریسټ کا، خو خیر دی ما باندې ظلمونه هایسټ کا. مننه جی. لږ مې تورو تورو زلفو کې اریسټ کا او خیر دی ما باندې ظلمونه هایسټ کا. او ما د مینې ډاکومنټس راوړي تاله، ما د مینې ډاکومنټس راوړي تاله او کوم مشک داخله لګي آرټیسټ کا. مننه جی. ډیره مننه. ما د مینې ډاکومنټس راوړي تاله او کوم مشک داخله لګي آرټیسټ کا. او I am 100% sure you are mine. I am 100% sure you are mine. او ای beloved کا شکمنی نما ټیسټ کا. مننه جی. او زه دې څومره ډیفیکلټیز کې اخته کړم، زه دې څومره ډیفیکلټیز کې اخته کړم او نازنینې اوس مې زړه ته نه اریسټ کا. او که زما د سیکریفایسز د ایکسپټ کړل، که زما دا سیکریفایسز د ایکسپټ کړل او خیر د اوس خو ما خیر د اوس خو عاشقانو کې مې بیسټ کا. او که وفا او ملګرتیا مې دستا پرېښول، سمر صاحب که وفا او ملګرتیا مې دستا پرېښو ما حیدر بیا د انباکس نه بلیک لیسټ کا. ډېره مننه. د صدر صاحب اجازه یو سنجیده غزل دی که ارشاد وي اجازت وي. لکه براو شوي یو ځکه ډېرې هستې په سټیج ناستې دي وایي دغو مخکې ګڼېدل قرآن ګران کار دی. خو بیا کیس لاله چې سره وي بیا خو سړی هسې ګبراوي. د مطلع شعر دی چې وشوه خو بس کور او کلی پاتې شو، وشوه خو بس کور او کلی پاتې شو، تا ته مې د خاورو سلی پاتې شو. مننه جی. او نښه مو چې وه د ملاقات سره، نښه مو چې وه د ملاقات سره او هغه یو رومال په بلی پاتې شو. او ګل بشم فضا به معطره کړم، ګل بشم فضا به معطره کړم او دا معصوم ارمان د کلی پاتې شو. او نښې نښانې د عشق فنا شولې، نښې نښانې د عشق فنا شولې او نه یې څه دیوال نه خلی پاتې شو. او آخري شعر دی چې یاد چې سهیلو ورته اودان کړلو، یاد چې سهیلو ورته اودان کړلو ویل د لاسې دغه چلی پاتې شو. ډېره ډېره مننه.